دا خیریه بنسټو والا ته دې الله جزا خیر ورکړي. دا یو د عطا په نامه دی، بل د زمزم. دا خلک ډېر راوپارول، خلکو ته یې ډېر زیات حوصله ورکړه. دا د غریبانو په زړونو باندې پټۍ ولګولې. پرون مې یو د دې یو کلیپ کتی، یو زنانو ته یو پارسل وړه، یوه ډبه غوړي، یو څه بوره و شان ورکړي. هغه زنانو چیغې وایي، وایي زما دې په خدای قسم یې زه دومره خوشحاله سوم لکه نن چې د اختر ورځ پر ما باندې. نن درېیمه ده موږ په نهاره روژه نیولې ده. دا زما استاد د ملک زنانه ده، دا زما استاد بابرده زنانه ده، دا غیرتمنه زنانه ده، دا فقر نه کوي که نه. بل ماشومه ژاړي، دا سړی کیمره ورباندې ولې ژاړي، وایي زما پر معده باندې درد دی. هغه ورته وایي ولې؟ وایي نن درېیمه د خوراک مې نه دی کړی، د لوږې مې په معده باندې درد دی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي، د الله رسول صلی الله علیه وسلم په قهر کې راځي، والله لا یؤمن، والله لا یؤمن، والله لا یؤمن من بات شعبان وجاره جائع وهو یعلم. قسم دې مې په خدای که دا مؤمن دی، قسم دې مې په خدای که دا مؤمن دی، قسم دې مې په خدای که دا مؤمن دی چې ماښام یې خپله خېټه ډکه کړه او دغه همسایه چې کوم دی هغه د لوږې په نهاره باندې بیده سو او دی په خبروم دی. دا مؤمن نه دی. الله رسول وایي دا والله که مؤمن دی. زما او ستا په علاقه کې څومره غریبان شته، څومره لاچاره خلک شته. قسم دې مې په خدای دا رقم خلک شته چې د اولې روژې څه تر اوسه په سبزي باندې ګزاره شته. ته خو هره ورځ روژه ماته 3 رقم سالنه نه پخوې، پکوړې هم راوړې، بچیانو ته شنه شان هم راوړې، سلاته هم جوړې. تا د خپله همسایه حال اخیستی دی که نه؟ تا همسایه ته یو پلیټ ورسولی دی، تا د پر یو کونډې باندې شفقت کړی دی که نه؟ دا خیریه بنسټو والا ته دې الله جزای خیر واکړي. پرون یې په یوه وار باندې د سلو غریبانو د سلو زخمي زړونو والا پر زړونو باندې پټي ولګول. الله دې جزای خیر واکړي. دا هغه کسان دي، ان الله يحب المحسنین. دا د الله پاک جل جلاله د الله محبین وګرځي. دا ان الله مع الذین، الله د دې کسانو سره مل دی که نه؟ د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث کې راځي، واورئ دا خیریه بنسټو والا دا د خدای یو رحم پر دې باندې سوی دی. خالي دې خپل نیتونه صفا کړي که نه؟ عصای علی الارمله والمسکین کالمجاهد فی سبیل الله. کم کس چې د کونډې په حق کې وز رسل دی، یو چا څه شی واخیستې دې ته راورسوي د کونډې په حق کې. هغه کونډه چې په کور کې ناسته ده، ارامه صبر ناسته، روژه مات هم په سرو اوښکو تېروي. د دې حساب زما او ستا سره کېږي. زما دې په ذاته خدای قسم یې که یو غني لا ولاړ شي چې د دې حساب ورسره ونیسي. یوه کونډه د الله رسول وایي که چا د یوې کونډې په حق کې سعی وکړل، کوشش یې وکړي، یو غاب سالن یې ور واستوئ او په روژه مات یې مړه کړله او مسکین یې مور کړي. د الله رسول وایي دا رقم دی لکه د الله په لار کې چې جهاد وکړي، مجاهد فی سبیل الله. مجاهد فی سبیل الله څنګه دی؟ دا هغه د پښو او خاورې ته موږ نسو رسېدلی. دا کسانو جهاد فی سبیل الله رتبه پیدا کړه. دا خیریه بنسټو والا ته که زما اواز رسېږي دا ورسوئ. دا د خالق خپل نیتونه حساب. مخکې بلامانه دې صاحب بعد وړل چې دا کیمرا پر دې باندې ونیسي، دا کیمرا ونیسي. دا د امت په حالاتو موږ خبرې، دا د امت په حالاتو موږ خبرې. د یوه زنانې د سترګو حالات دی، هغه وایي زما مېړه دا 3 کال چې وفات سوی دی، زه په خپله داسې ځوانه زنانه زه په خپله باندې خښتې موږم، زما یتیمان زما سره خښتې موږي. ته ووایه ستا بیبي ستا د دا خوند درکوي چې خښتې وموږي؟ ستا اولاد په دغه عمر باندې ته تعلیم پکوي، ته سنټرانو ته هستې، ته ښایستو مدرسو ته هستې، هغوی د مجبورۍ نه خښتې به موږي، د هغوی په نازکه لاسو باندې تړاکې راختلي دي که د الله څخه وبېرېږي. ځکه نبي علیه السلام وایي من یسر علی محسن یسره الله تعالی فی الدنیا والآخره. که چا په تر تنګدرس باندې اساني راوسر، رحم یې وکړي، سهولت یې ورباندې راوستي، الله به د دنیا او آخرت سهولت د ده په برخه کړي. د خو نو 800 روزانه وګټل بس دی ټول د ځان مستحق بولي، هېچا ته نه ورکوم زه خپله غریب یم. نه، په 800 کې 100 روپۍ خیرات کړه، بیا وګوره چې الله تا ته څومره عوض درکوي. 100 روپۍ خیرات کړه، تا ته الله څومره عوضونه درکوي. دا د خدای ورکه ده.